پاکستان اساسي واک چې د پوز سره ده نوم یې د جمهوریت ده مګر د جمهوریت تر شا بیا پټه هغه چې د دیکتاتوري ده اصلا هغه جمهوریت دې خطر چې دنیا ته یو رنګ ورکړي دنیا نه کومکونه راجلب کړي او د ولس تیروستنې یو وسیله ده کنه کسان دنیا نه خبره ور باندې ولس نه خبر نه ولس په خبره ولس چارس ولس سو کینو د انګیزه تخلیقي بیا دغه لپاره ولس ناچار ده ولس خو به وسلې ده واک چې د اساسي چې د هغه پوز سره د پوز پانګونه کړي دا په پاکستان په بیلابیلو برخو خپل هغه لري تجارت لري بزنس لري او جنگونه په بیا اخلي مصنوعي جنگونه جوړي ځینې نور د غرب جنگونه په بیا اخلي دلته هر هغه هوا چې ورته پیسې ورکي د حاضر دي چې دا اوس غزې ته وایي چې موږ خپل عسكر لیږو د پیسو په مقابل کې د اسرایل په ملاتړ باندې یعنی دا یو د یو انجو ده چې مسخت قراردادونه اخلي لړمحاله او محاله او د افغانستان هغه چې د پالیسی چې دا او د هند کشمیر په برخه کې چې د پالیسی چې دا هغه اول د پوز پلاس کې د بیا د استخباراتو پلاس کې ملکی حکومت په دې کې ونډه نه لري نو هر ډول جنایت چې دی کوي افغانستان کې هغه د دې پوز په اشاره کېږي او د دې د استخباراتو په اشاره ملکی حکومتونه اکثره وخت کوشش کوي چې دلته افغانستان ته د څوک رسد را زمان چې راغله د خنیت خبرې وکړي مګر زور نه رسیږي دی وای